تل کړو ننګونه پاک جهادونه د دین په لار کې کوو جنگونه تل کړو ننګونه پاک جهادونه د دین په لار کې کوو جنگونه مون هر کافر ته ظالم جابر ته مون هر کافر ته ظالم جابر ته د خدای په مرسته جوړ یو خطر الله اکبر الله اکبر دلته عسکر موجود وو په وخت کې اوس دلته امارت اسلامي مجاهدین موجود دي مخکې دلته وضعیت څنګه اوس وضعیت څنګه ده مخکې خلک له خپل مال باندې عقل درلود خپل سره کوله چې اوس شکر الحمدلله طالبان هغه دي خلکو باندې امارت اسلامي دلته طالبان او خلک ډېر خوشحاله دي ډېر ښه سلوک کوي خلک ډېر خوشحاله دي سر یې پامند مال یې ماشه د ټول خلک بازار ټول خلک پریشان اوس د طالبان د ترافیک د ټول طالبانو په لاس کې ده ښه امنیت د ټول سر خوشحاله الحمدلله موږ خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو ورځ په ورځ انشاءالله چې طالبان قوي کېږي د ټول صاحب انشاءالله طالبانو په لاس کې انشاءالله د عسکرو برخه نو هیڅ څوک ترې راځي نو حیوانان ترې راځي غټان راځي سپین ږیري راځي څوک ترې راځي دا مشکلات زیات وو عسکر خلک په ازادۍ ډېر داسې خدمات وو بس مجاهدین راغلي الحمدلله قراره کړې ډېر په تکلیفونه دي پوستین سره کول او اوس په انشاءالله چې طالبانو سفر منطقه کې طالبان یو هغې قراره کړی او حکومت راسي په دې منطقې کې بیا اوازه سي یا پوسته پاسې مشکل ده هغه اوازه سي خلکو ته مشکل پیدا کېږي د دې لمانځه نه خوا چې د یو په یو وخت کې عسکر یو صافي او عسکر دې د شپږ صافي د ریپورټ او ګڼو ګڼو د خلکو زیات دي او مشکل هم کوم دی او چېرته د عسکرو یا اوازه سي یا راسي یا راځي مشکل د طبیعي زیاتېږي د خلکو ګڼو ګڼو کمېږي خلک نه مشکل سره مخامخ دي چې طالبان په تشدید سره تقدم پیدا کېږي په وخت حکومت کې د تغلو دا تپوسه او د څنګه قانون وایسته او دلته چې اوس طالبان دي اوس هم دی په خپلو کورو کې او په خپلو منطقو کې سیاست د دوی خپل کار یې وکړي لیکن هغه یو قام یو هغه لري چې اسلام دی له نظره یو قام لري د تعلیم رک سوي دي او قراره د مشکل هم د خلکو ژوند په اړه جهاد دې هم په وخت کې هم کړي الحمدلله کړی مې جهاد مې کړی خپل دغه حالت چې مطلب په سپینه ګیره باندې د ټوپک راخیستی ده څه دې ته مجبور کړی دې ته خو د اسلام له نګاه نه مجبور شوم چې ناموس هم بې عزته کېږي قرآن هم بې عزته سو قرآن ته اوسو په کمپاینو کې اوسو د کفارو تعرض کړی دی په دې خاورې تعرض کړی پرې په عراق کې څه شروع کړی بندي راخلاصه بندي په شهادت ورسوه د هغو ورثه په شهادت ورسولو دا خو بیخي مسلمان نه دي دا حتی یهود نصارا د دغه پراته دي دومره ظلم راباندې ونه کړي لکه د خپل افغانۍ سره باندې کوي الحمدلله دومره خوشحاله یم چې تر اخري سلګۍ پر به انشاءالله تعالی چې ما په وجود کې ساه چلېږي زه به جهاد کوم